الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين قسم دے پا کتاب خکار بیانون کی باندی انا انزلنا یقینا من نازل کرے دے دا قرآن في ليلة مباركة أشفى بركة والكي إنا كنا منذرين يقينا من يرى كيو فيها يفرق أدغش بك في سلكي كل أمر حكيم دهركار حكمة والا أمرا من عندنا فحكم كولو سرزت طرف زمنا إنا كنا مرسلين يقينا يومن ليغن كي دا رسول القرآن مگر الله ادھر لے گلے او دا پیغمبر دا من در لے گلے اللہ قسم اخوڑو دا صورت پاولا کی قسم پسو اخوڑو قرآن بات حمیم والکتاب المبین والکتاب المبین نو قسم کو دا صدا پاری جوابی دا دے چی دا قرآن من پا برکتیش پکی نازل کرے دی برکتیش پینا مراد دا لیلت القدر شپا رمضان بمیاش کی دا لیلت القدر شپا سورة القدر کی بیادیر واضح اللہ ویلی انا انزلناہو فی لیلت القدر منگا دا قرآن نازل کرے دی دا لیلت القدر پشپا کی برکتیش پا دا فی لیلت مبارک یاد ساتی دا مسئلہ چی قرآن اللہ رب العزت پیوش پکی ندے نازل کرے طول دنیات ابتدائی پا دغش پکی شده ابتدا دا نازلی دو اب دغش پکی شده یا اللہ رب العزت پیوزل دا قرآن طول دنیا اسمان ترا کچھ کرے بیت العزت دا غین اباد بیا پا دیر اشکال کی لگ لگ راغ لئے تھا و پیوزل چی نازل شوه دے دا وم اسماننا دا لوح محفوظنا بیت العزت دنیا اسمانتا چی کم دا عزت کور دا بائی کی اغیتا چی دے یو پیر دا لیلت القدر پشپکی نازل شوه نبی جبریل علیہ السلام با دا حالات مناسب پا دیر اشکالا کی لگ لگ رونو نو قرآن نازل شوه دے پا کم اشپکی لیلت القدر کہ اللہ دا دیر برکتیش پا دا دیر خیر پکی دے ملائک پکی رکوزی فرشتی جبریل علیہ السلام دی دنیا تا رکوزی سلامتیا والا سوابونو گٹلو شپی خیر من الف شهر اللہ غورد دا زرو میاشتو دا دی ولی چی دی سیدی لکا زر میاشتی دا شپا غورد دا زرو میاشتو نور روانه ده دغه شپه الله دې پکې زموږ نصیب وکړي او موږ سره اوس دومره ټیم نشته کې نه ما برته د لیلة القدر بعض نور فضایل هم بیان کړي په خپل موقع باندې بیان شوي دي او بیان بشي انشاءالله انا كنا منذرین یقینا موږ يرونکي یو دا کتاب چې موږ درلېږلی موږ دې دپاره درلېږلی او دا پیغمبران چې موږ در لیگو دا موږ دې دپاره در لیگو فیصله کیږي په دغه شپه کې د هر کار فیصله په دغه شپه کې کیږي د تقدیر د ټول کال ملائکو له ورکړی شي دغه فیصله ده عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي يكتب من الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحجاج يحج فلان ويحج فلان
د یو کال تقدیر ورکړی شي ملایکو له په دغه شپه کې د رزق مرګ ژوند باران وی تر دې چې دا هم ورکړی شي چې پلانې به حج له ځي او پلانې به حج له نه ځي تر یو کال فیصله وشي داسې برکتي شپه ده نو تقدیر په یو څو قسمه ده یو تقدیر د یو کال او د کال دا تقدیر کله لیکلی کېږي او کله ورکړی کېږي ملایکو ته لیلة القدر په شپه نو چې دغه برکتي شپه یې ستا هغه برخه د یو کال د تقدیر هغه لیکلی کېږي او ورکړی کېږي او ته ودې او ته د الله په نافرمانۍ کې خو چې ته لګیا په عبادت کې نو بیا دې وګټله او سمه دې وګټله د یوې شپې دپاره امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب کې وایي که چېرته الله ویلی وی چې ټول کال کې یو شپه د ما پسې ټول کال د شپې روړولې او موږ ته الله ویلي دي رمضان کې او په رمضان کې په آخرنۍ لسو شپو کې او په آخرنۍ لسو کې په طاق شپو کې او بیا هم که زموږ حال دې ولیدو که نه نو توبې به وباسي دوه رکعته تهجد او تراویح نشو کولی او بیا که چېرته وکړو نو بیا چې خلکو ته کم بیانو او ځان راته بیا د لمانځه نه چې راوځو داسې ښکاري لکه ابوبکر صدیق یا عمر بن خطاب څه کې لکه ولې یې دا سینه دومره راویستې ده او داسې ګرځي سړي څه چل کړی دوه رکعته تراویح کړي دوا یې کړې ده مونځ یې کړی الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دا کار کېږي په امر د چا په امر د الله انا كنا مرسلین دا پیغمبر هم الله وي موږ درلېږلی رحمة من ربك د وجې د رحمتنا د طرف د ربستانه إنه هو السميع العليم یقینا هغه اورېدونکی پوهه دی رب السماوات والأرض رب د اسمانونو او د ځمکې دی وما بینهما او د هغه څه چې په منځ د دواړو کې دي ان کنتم موقنین که تاسو یقین کوونکي لا اله الا هو نشتی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه یحیی و یمیت ژوندي کول کوي او مړه کول کوي ربكم ورب آبائكم رب ستاسو دی او رب د پلارانو ستاسو الاولین مخکینو دی بل هم فی شک یلعبون بلکې دوی په شک کې دي لوبې کوي څوک مکې مشرکان په شک کې دي د رب په توحید کې او په شک کې دي د قرآن نه ده چې په برکتي شپه کې نازل شوی دی فارتقب نو انتظارک یوم تأتی السماء دا هغه ورځې چې رابولي اسمان بدخان مبین لوګې ښکاره انتظارو کې دا هغه ورځې چې اسمان به راولي لوګې ښکاره دخان ځکه دې صورت ته وایي صورت الدخان دلته بیا علماو ډېرې خبرې کړي دي چې دې لوګي نه مراد کم لوګي دي نو یو قول دا دی چې دا قیامت ته نږدې چې به راځي قیامت ته نږدې به یو لوګی راځي او د خلکو نه به دا سا والي مؤمنانو باندې به صرف دومره اثر وکړي لکه زکام چې به سړي ولګي او دا به څلوېښت ورځې په ځمکه کې اولنی قول هغه دا دی چې دې نه مراد کم لوګی دی قیامت ته نږدې چې به راشي دا به د کافر په دې غوږونو کې او په سترګو کې او هر څه کې ورنوځي دا سر به ورله راونیسي
نو دی به داسې شي لکه نشه چې ګډ وډ به او دا منډې به وي په بد حال بیا به یې د پوزې نه دا لوګی راوځي د غوږونو نه به راوځي او هغه معروف حدیث دی په صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم قیامت دا وخته پورې نه راځي چې څو پورې تاسو درې نښې نه یې لیدلي عفوا لس نښې نه یې لیدلي غټې نښې یو پکې ذکر کړی و دخان او لوګی نو بعض علما وایي دلته لوګي نه مراد دا دغه لوګی دی او په سلفو کې ډېرو مشرانو دا قول کړی دویم قول دی کې دا دی چې دا هغه لوګی دی چې دا راښکاره شوی د قیامت خبره نه ده کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خیرې وکړې د مکې مشرکانو ته وی یا الله په دوی داسې لوږه او قحط راوله لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې راغلی نو الله رب العزت په دوی سم قحط راوستو 7 کاله دوی پکې مردارې خوړلې دي او یو سړی به لګي او د بل سره به خبرې کولې نو هغه به صرف اواز اورېدو لیدو به یې نه او دومره کمزوري شي چې کتو به اسمان ته نو هر څه به ورته څه ښکارېدو لوګی لوګی ښکارېدو لوګي داسې انسان چې وږی شي څه ورته ښکاري نو بیا چې 7 کاله په سړي باندې داسې سخت حالات راشي نو د دې نه مراد دغه دی الله پیغمبر ته وایي چې صبر کوه په دوی یو لوګی را روان دی او په دې باندې هم دلایل شتي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به دا تفسیر کو او بعضو نورو سلفونه هم نقل دی نو دواړه موږ به وایو چې دواړه ورسره لګي چې دواړه ورسره لګي نو دواړه ولې نه بیانو موږ به وایو چې دې کې که څوک وایي چې دا د آخرت هغه لوګی دی نو آخرت کې هم لوګی را روان دی آخرت کې معنی قیامت ته نږدې که څوک وایي چې دا قریش باندې چې کوم راغلی و هغه دی نو هغه هم په هغوی باندې راغلی و هغه هم یو عذاب یغشی الناس پټی به خلکو لره څه شی به پټی خلک دا لوګی هذا عذاب أليم دا عذاب دردناک دی ربنا اكشف عنا العذاب اے ربا زمن لري كمن عذاب إنا مؤمنون یقینا من ایمان راوړون کیو اوس که دا هغه لوګی ووایو چې په قریشو راغلی نو قریشو فریاد دغه وخت کې شروع کړی و که وی بس دا سخته دي زموږ نه لرې شي او دا لوږه دي زموږ نه لرې شي او موږ ایمان راوړو یا قیامت ته نږدې چې کله دا لوګی ویني او د کافر یقین شي چې یاره دا قیامت را روان دی نو بیا به دې چغې وایي چې الله دا لوګی لرې کا چې زه څه وکړم ایمان راوړم انا لهم الذکرا څنګه به یې دوی لره نصیحت قبلول وقد جاءهم رسول مبین او حال دا چې راغلی دی دوی ته رسول ښکاره دوی اوس څنګه نصیحتونه قبلوي پیغمبر نه و راغلی ښکاره خبرې نه وي کړي ثم تولوا عنه بیا واوړېدل دوی د هغه نه وقالوا ویوي معلم مجنون او ویوي چې دته چا ښودنه کړې ده لیونی دی معلم معلم په عربي کې چا ته وایي معلم دی هغه او دا معلم دی چې چاته ښودنه شي شاګرد نو شاګرد څه دی او استاذ معلم معمولی زیر زبر ګورم ټوله قصه بدلی ځکه قرآن
تلاوت ترجمه تفسیر زده کول پکار دي، خو د هغه چا نه چې پوه وي. موږ اکثر کسان اوس خو الحمدلله قاریان او د قرآن د تلاوت ښوونکي ډېر شوي دي. یعنې ته پوه چې اکثرو چې ته ویلې زموږ یو ګاونډی و هغې سره ما سبق ویلی دی، څوک وایي زموږ ترور و هغې سره ما ویلی، او څوک وایي ابۍ و زموږ مشر هغې سره مې ویلی. نو بیا هغه ابۍ پکې زیر زبر ته کتلي هم نه دي بعضو حالاتو کې، نو دی ورسره مکه شان لګیا دی. دا د الله کلام دی، دا به ډېر په توجه سره اوري، په توجه سره به یې ویې. نو هغوی به وي مشرکان به روان شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف د خوا نه، او بیا به وي دته چا دا قرآن ښوولی دی ښه، دا د الله خبرې نه دي خو چا ورته ښوولي دي، او دا لیونی دی. انا کاشف العذاب قلیلا، یقینا موږ لرې کوونکي و عذاب لره لږه موده. انکم عائدون، یقینا تاسو بیا راګرځئ یا راګرځېدونکي یئ. نو که دغه سره ولګو قیامت سره، نو مطلب دا شو چې قیامت په ورځ به الله دوی ته وایي چې زه به د عذاب تاسو نه لرې کړم او تاسو به دنیا ته هم ولېږم، خو تاسو بیا دې کفر ته راواپس کېږئ. الله ته خو پته ده که او که دغه د دنیا دا لوګی تیوال وکړم چې په قریشو راغلی، نو الله وایي دا به ترې زه لرې کړم. یعنې نږدې وخت را روان دی چې دا لوګی به ترې الله لرې کوي، که نه ټول عمر دا لوګی و الله ترې لرې کړو. الله وایي دوی به بیا هم دقه زوړ کفر ته راواپس کېږي. نو د دوی دا اوس پر یادونه چې کوم دي، دا صرف دې دپاره دي چې په دوی باندې سخته ده. یوم نبطش البطشة الکبرى، هغه ورځ چې نیول به وکړو موږ په نیولو غټو سره. دا کومه ورځ ده؟ قیامت ورځ ده. په هغه ورځ به څه کوو؟ بعض مفسرین ویلي دي، وایي د دې نه مراد د بدر ورځ ده، هلته به څه کوو؟ د بدر په ورځ چې کوم ذلت ستاسو په نصیب دی ای مشرکانو، د هغې سره به څه کوو؟ په هغه ورځ خو هم څه رانیسو؟ دواړه صحیح، دواړه پکې راځي. انا منتقمون، یقینا موږ بدله اخیستونکي یو، که په دنیا کې او که په آخرت کې. الله بدله خو به زه اخلم. نو ځکه اوس الله رب العزت په طور د مثال د فرعون قصه ذکر کوي چې فرعون هم د دوی په شان کفر کړی. الله اوس نږدې څه ووایي؟ اخرنۍ خبره څه ذکر شوه؟ زه دې ووایم موږ بدله اخیستونکي یو. اخرنۍ خبره دا وه. الله وایي وګوره د فرعون نه ما بدله نه ده اخیستې، نو دا بدله به لازم اخیستی کېږي. که یو سړی دنیا کې پاتې شو دا به امتحان او ابتلای، آخرت کې به ترې اخیستی کېږي. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، او یقینا من ازمیخ کړی دی مخکې د دوی نه په قوم د فرعون باندې. وجاءهم رسول کریم، او راغلی و هغوی ته رسول عزتمن. ان ادوا الی عباد الله، چې راکئ ما ته بندګان د الله. څوک یې دی؟ څوک چې فرعونیان راکئ چې بوځي؟ بني اسرائیل راکئ، بني اسرائیل راکئ چې زه ځان سره بوځم په حکم د الله. انی لکم رسول امین، یقینا زه تاسو لره رسول امانتګر یمه. وألا تعلوا على الله، او دا چې لوی مکوئ په الله باندې، د الله نه مه مخکې کېږئ. الله چې څه ویلي دي هغې ته غاړه کېږدئ. انی آتیکم بسلطان مبین، یقینا ما راوړی دی تاسو ته دلیل ښکاره. هغوی ورته ویل موږ به دې مړ کړو،
وإني عذت بربي وربكم او یقینا زه پناهي غواړم په رب خپل سره او په رب ستاسو سره ان ترجمون د دې نه چې تاسو ما په کاڼو ولئ. الله ته سوال کوم چې الله زما حفاظت وکړي. وإن لم تؤمنوا لي او که تاسو خبره نه منئ زما فاعتزلون نو بیل شئ زمانا زما لر جدا ساسو جدا. فدعا ربه نو دعای وغوښته د خپل ربنا ان هؤلاء قوم مجرمون یقینا دا خلق قوم مجرمان دي. الله اکبر. دا کوم صورت چې موږ ختم کو کنه د دې د اخرنۍ آیت وګورئ. د اخرنۍ نه یو آیت شاته اتیا نشته بکه ساته اتیا دا خبره چا کړې چې ان هؤلاء قوم لا یؤمنون پیغمبر کړو. بارک الله فیک نور خیر خیریت. نو پیغمبر دا خبره کوي او به یریږم یریدل انسان معمولی خبره ځکه چې اسیم درې نیمې میاشتې مخکې موږ دا آیت ویلو. نو درې نیمې میاشتو کې انسان باندې ډېر څه راځي که نه. په درې نیمو میاشتو کې یېرېده زه عیب نه ګڼم ځکه موږ وایو په توجه سره اورئ. وقیله او قسم دی په وینا د دې پیغمبر. اوس موږ خبره ونه کړه. وینا د پیغمبر دا و چې دا قوم ایمان نه راوړي. همدغه شان خبره دلته موسی علیه السلام کوي. دعا یې کړې وه ان هؤلاء قوم مجرمون چې دا قوم مجرمان دي. الله ورته ووایي فاسر بعبادي لیلا نو بوزه بندگان زما د شپې انکم متبعون یقینا تاسو پسې درتلل کیږي. څنګه درتلل کیږي؟ فرعون او دغه لښکرې به درځي. واترک البحر رهوا او پرېږده دریاب ولاړ چې کله دې ته واوړي نو به یې ولاړ پرېږده. انهم جند مغرقون یقینا دوی لښکر دی غرق کړی شوی. کم ترکوا من جنات وعیون ډېر پرېښودل هغوی د باغونو او د چینونه وزروع ومقام کریم او فصلونه او زین عزتمن ونعمة كانوا فيها فاكهين او د خوشحالۍ سامان چې هغوی به په هغې کې مزې اخیستونکي وو. هغه هر څه ترې لاړو پاتې شو. عبرت د دې نه اخیسته پکار دی چې دا څه چې الله رب العزت موږ له راکړي دي دا امتحان دی. کله الله وغواړي هغه زموږ نه اخیستی شي. ونعمة كانوا فيها فاكهين. یو ګوره النعمه موږ چې وایو نعمت یو دی النعمه زبر د نون سره. نو النعمه دغه نعمت ته وایي چې کوم الله رب العزت ورکړی دغه مال او هغه بچي او هغه ګاډی او هغه صحت ده. النعمه بیا د دغه نعمت نه دی مزو اخیستو ته وایي. الله وایي هغوی په سمو مزو کې وو. نو چې په مزو کې وو نو نعمت پکې دننه راغی که نه او چې نعمت یي نو مزه به یي. چې نعمه یي نو نعمت شتي. دا خو وشوه که نه چې مزې اخلي نعمت شتي او چې نعمت یي مزې به یي. چې نعمت یي مزې به یي غلطه خبره ده. ډېرو خلکو سره نعمتونه شتي او مزې ترې نشي اخیستی. اوس پې مونه رسېږي. یو سړی بیمار دی
او پیسې ورسره ډېرې دي مزه دې نشي اخیستی نو چې مزې یي نعمت شتي هسې خو مزې نه اخیستی کېږي که نه هسې اخیستی کېږي په هوا او چې نعمت یي لازم نه ده چې د نعمت نه دې مزه واخیستې او بخیلان صاحبان هغوی سره به څه کوې هغوی سره خو نعمتونه شتي مزې شتي نشتي نو ډېرې نعمتونه مزې دي الله ترې واخیستې كذلك دغه شان مې تباه کړل كذلك اشاره د هغوی د تباهۍ ته واورثناها قوما آخرين او په میراث کې ورکړل من قوم نورو ته بني اسرائیلو ته فما بكت عليهم السماء والارض نو ونه جړل په هغوی باندې اسمان او ځمکې وما كانوا منظرين او نو هغوی د مهلت ورکړې شوونه امام ابن ابي حاتم دا روایت راوړی دی و یو کس راغی علي رضی الله عنه تپوس وی اسمان او ځمکه جاړي نو هغه ورته وي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك دا زمانه تپوس کو د دې څه خبرې وباره کې چې مخکې ما نه چا دا تپوس نه و کړی واوره إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض هر بنده چې دنیا کې دی که نه د ده د عبادت ځای دی په ځمکه کې بیا د ده د عبادت ته خطو ځای دی په اسمان کې یو د عبادت ځای په ځمکه کې دی یو د عبادت ځای عبادت خو برخیږي الله ته کوي یو لار ده د هر چا خپله لار ده او دروازه ده نو وی فرعونیان د هغوی نه په ځمکه باندې عبادت او نیک عملو او نه په اسمان کې د نیک عمل دپاره دروازه وه نو نه پې اسمان وجړل نه پې ځمکې وجړل بیا ووی والسماء والارض لا یبکیان علی کافر ځمکه او اسمان نه جاړي په کافر بسي نو چې ته کله دنیا نه لاړ شي که نه په کوم ځای چې د عبادتونه کړي دي هغه ځای نه پسې جاړي اسمان کې چې کومه دروازه ده چې ستا هغه اعمال بې برخیږي هغه هم جاړي بني اسرائیل باندې الله لوی احسان ولقد نجینا بني اسرائیل او یقینا بچ کړل موږ بني اسرائیل من العذاب المهین د عذاب سپکونکي نه من فرعون د فرعون انه كان عاليا من المسرفين یقینا هغه لوی کوونکی و د حدنا زیاتې کوونکو نه و ولقد اخترناهم او یقینا من غوره کړي و هغوی على علم سره د علمنا على العالمين په مخلوقاتو باندې څوک یې غوره کړي بني اسرائیل غوره کړي وو په چا د هغوی په زمانې والا باندې ټول عالم باندې نه د هغوی په هغه زمانه کې چې څومره باقي خلک وو په هغه ټول یې غوره کړي على علم یعنې الله وایي دا چې ما غوره کړي وو نو د علم په رڼا کې مو غوره کړي موږ پوه چې څوک د دې عزت لایق دی او څوک نه دی وآتيناهم من الآيات او ورکړي وي موږ هغوی ته د نښونه ما فيه بلاء مبین چې په هغې کې ازمیښت ښکاره و لنډه خبره الله وکړه قسمه قسم نښې هغوی ته ښویې شوي لوی ازمیښتونه به بني اسرائیلو راغلي د دې نه بعد به تذکره بیا د مکې د مشرکانو کېږي خبره به هغوی ته راواپس کېږي مازدیګر به بیا انشاءالله دغه ځینه شروع کوو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد